د غلیمانو د پلمو او د سیسول لاسا د مختلفو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت روان دی. تر دې ځایه پورې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند حالت ویلی چې مکی دور کې نبی علیہ السلام دعوت په جهر سره شروع کړی و. جهري دعوت د نبی علیہ السلام روانو. مشرکانو د نبی علیہ السلام د دعوت د بندولو لپاره د مختلفو طریقو نه کار اخیسته. سیرت علماو ویلي تقریبا 14 طریقې د مکی مشرکانو استعمال کړي چې د نبی علیہ السلام د دعوت مخه ونیسي. ابو طالب ته ورتګ، نبی علیہ السلام ته ویل، دا خبرې پیغمبر ته کول چې ته لږ ګزاره وکړه، موږ به لږ ګزاره کوو. ته زموږ د الهو تعظیم کوه، موږ ستا د رب تعظیم کوو. قرآن کریم آیتونه به راتلل، نبی علیہ السلام ته به تسلي ورکوله. استقامت دعوت به نبی علیہ السلام ته په آیتونو کې پروت و. د صحابه کرامو په تکلیف رسولو کې ای خلکو بې صبري نه ده کړې، تر دې چې د مشرکانو اخري فیصلې دا وي چې تکلیف ورسوه دې خلکو ده. د چا په څنګ کې چې کوم خلک دي، مسلمانان دي، فقرا دي، غریب خلک دي، دا تکلیف کې کوي. ګاونډیان دي د چا، خاص کر هغه څوک چې د چا غلام دی او په اسلام کې داخل دی، دا تکلیف کې کوي. دوی ته وهل ټکول ورته ورکوي. سره دی چې د عرب داسې خلکو چې دوی به د ګاونډي ډېر لحاظ کو، لیکن کله به چې مسلمانانو بیا به هغوی د ګاونډیتوب وغیره دا شی نه پیژندله. نبی صلی الله علیه وسلم ته هم د مکی مشرکانو تکلیفونه ورکول. سره دی چې نبی علیہ السلام ساتنه الله تعالی کوله. دی خلکو تکالیف نبی علیہ السلام ته هم ورکول، د تکالیفو اراده به یې کوله. دې کې حکمتونه الله تعالی کولی شي چې د مشرکانو د خوا نه هیڅ کوم ضرر تکلیف راونه رسي. وروسته نو خلکو ته په دې کې عبرت درسي چې خیر ته رسېدل او ډېر خیرونه ګټل او دغه د دعوت مسایل دا ډېر درانه مسایل دي. په دې کې به ډېر مشکلات د یو چا مخې ته راځي، لیکن احتیاط به کوي. بله خبره پکې دا ده چې د حق دین او حق پلوي خلک تاریخ په دې قایل دی دوی ته همیشه تکلیفونه رسېدلي دي. د همیش لپاره د حق خلک جیل کې مړه شوي. د ائمه اربعو تاریخ وروسته د محدثینو تاریخونه په دې باندې شاهد دي. کم خلک همیشه د لپاره په حق باندې ولاړ دي، محتاج خلک دي، فقرا خلک دي، غلامانی، دا الله تعالی د حق په جانب باندې راولي. خلک په مختلفو نمونو باندې بدنامي، مختلف نمونه خلک به ورته اخلي. لکه شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د یهودو، نصارا او انګریزانو څومره غلط تعبیر د دې د خلکو په ذهنونو کې واچو. دغه نه وروسته نیکان علما، نیکان خلک چې جهال خلک، سفها خلک بدنام کی، معلومات ورسره د یو چا په اړه باندې نه وي. خو دا تاریخ په دې باندې شاهد دی چې همدا سیاست روانه ده. د باطل خلک په باطل باندې ولاړ خلک د هغوی کار همدای تکلیفونه ورکول. خلکو ته هغه القاب استعمالول چې هغوی ونه خبر هم نه وي. نبی علیہ السلام ته به کله شاعر ویل کېده، کله کاهن، کله ساحر،
کله مجنون. مختلف نمونه د مکی مشرکانو د نبی علیہ السلام په مقابل کې استعمالول. د نبی علیہ السلام د هغې خلکو د جملې نه ځینې چې پیغمبر له ډېر تکالیف رسولی دي. یو د هغې نه د نبی علیہ السلام خپل سکت تره دی ابو لهب. ابو لهب نبی علیہ السلام ته تکالیف ډېر رسولی دي. ابو لهب د نبی علیہ السلام تر دی د نبی علیہ السلام په خوشحالۍ باندې ډېر خوشحاله شوی او د وینځ آزاده کړې وه. خو کله چې نبی علیہ السلام خبره شروع کوي، نبی علیہ السلام خلق د الله تعالی توحید ته رابلي او خلکو ته دا خبره کوي چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، کلمه د توحید یو تاسې به کامیاب شي. صفا په غونډې باندې اعلان کوي، د عکاظ المجاز میلو باندې به نبی علیہ السلام ګرځېده، د خلکو کورونو ته ورته، وجرو ته ورته، مجالسو له ورته، دیرو ته ورته، مختلفو ځایونو کې به نبی علیہ السلام ګرځېده او خلکو ته به یو دعوت ورکو. د ذوالمجاز میلې ته د نبی علیہ السلام تک په حدیثو کې طارق المحاربي رضی الله عنه صحابي دی، وایي زم د ذوالمجاز او عکاظ د میله کې وم. عکاظ په نوم اوس یو اخبار دی په سعودي کې چاپېږي او عکاظ هغه د جاهلیت د دور دا میلې وي، دله به خلک تلله. دې میلو ته نبی علیہ السلام تللی دعوت ورکړي خلکو ته چې په اسلام کې داخل شي. خپل تره ابو لهب شاته ورپسې دی، په کاڼو باندې ولي. خلکو ته وایي د خبره مه مانئ، دا لیونی دی، دا ساحر دی. او حال دا دی دا سکت تره د پیغمبر مخالفت کوي، د نبی علیہ السلام مخالفت کوي. د لرې لرې علاقو نه خلک راله په اسلام کې داخل شو، دا په خپل کور کې مخالفت کوي. تکلیف یې ورته ورسو. هغه صحابي وایي ما ولیدل چې د نبی علیہ السلام د خپو نه وینې روانې وي او پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی شاته د بوډا دا ځوان هلک په تیږو ولي. ما له ویل چې دا د اخري زمانې پیغمبر دی او دا بل تر دی، دی مخالف دی د دې دعوت. دا چې کوم دعوت کوي د الله تعالی دین ته، توحید ته چې کوم خلک رابلي، دا د دې مخالفت کوي. نو د دې سره سره ابو لهب په لږ ضرر باندې اکتفا نه کوله. ابو لهب هغه ضرورونه نبی علیہ السلام ته رسول چې څومره د لاسه کېدلی شي، دومره ضرورونه ده رسوله. نبی علیہ السلام 2 لورګانې ورکړې وي د ابو لهب زامنو ته، د زامنو عتبه او عتیبه. دې ته نبی علیہ السلام خپلې 2 لورګانې ورکړې وي. کله چې نبی علیہ السلام خپل دعوت شروع کوي، دا خپل زامنو ته امر کوي، عتبه او عتیبه ته ورته وایي چې دا ور طلاق کوي. دا دواړې طلاق کړلې، رقیه او کلثوم. واده لا نه و شوی، فقط ورکړې وي. دې کې به د الله تعالی حکمتونه وي، ځکه نبی علیہ السلام مبارک انسان دی، عزتمن، شریف، وقور انسان نبی علیہ السلام. داسې انسان به کومه سي لورګانې څومره شرافت او د عزت او حیا نه به ډکي. د مشرک او د مشرکانو په زامنو کې الله هغوی نکاح داخله نه کړله. همغه وایي چې د هغوی دواړو لورګانو نکاح یې د عثمان ذی النورین رضی الله سره بیا شوي. د وروسته یو وفات شوي، بیا بله بیا ورکړې نبی علیہ السلام ورته. نور الیقین کې ذکر کوي شیخ محمد الخدری وایي یو ځل نبی علیہ السلام مکه کې صفا غونډۍ باندې او د عتبه راغی، عتیبه د ابو لهب زوی، او د نبی علیہ السلام په مخ باندې توکانې واچولې. نبی علیہ السلام ولا خیر یې وکړي، سلط الله علیک کلمه من کلابک، الله دې په تا باندې د سپو نه سپیا مسلط کړي. خپل عتیبه وایي یو ځل زه شام له تلم تجارت باندې، هلته و زموږ شپه راغله. وایي ما ملګرو ته ویل چې تاسې ما د شپې د ملګرو په دې منځ کې ما واده کوي، په دې خاطر چې ما له پیغمبر خیرې کړي دی او زه یېرېږم د خیرو د قبلېدلو نه. چې ګورو د شپې او زمری راغی او د هر نفر به بوی کوو، په هر نفر به ګرځېده را ګرځېده او دې ابو لهب زوی ته ورغی، په دې سر ورته خوله وخوړه، د خلکو منځ کې ختم کړه، مړ یې کړه. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم دې ته خیرې کړي وي، دې د نبي رسم د سپکاوي اراده کړې وه. دارنګه د ابو لهب ځان ته نه چې ابو لهب ځان ته دا کار کوو، اولاد مخالفت د ابو لهب ښځه و ام جمیل د ابو سفیان خور وه، دا ډېر شدید مخالفه و د نبي صلی الله علیه وسلم، په یوه سترګه باندې ړندم وه. دې به د نبي علیہ السلام په خلاف اشعار جوړول او نبی علیہ السلام ته به د مذمم وي، بد بد کلمات به استعمالو، ځکه محمد معنا ښکلو او ښو صفاتو والا او مذمم د دې خلاف غلطو صفاتو والا، ناکارو صفاتو والا، دا به دی یو. نبی علیہ السلام ته چا ویل ای د الله رسوله دا ام جمیل
خو تا ته مزمم وای. نبی علیہ السلام زه خو محمد یم، زما نوم خو محمد دی، اکه ما ته هر څه وای خو زه محمد یم، مزمم نوم ما په ځان باندې ایښی نه دی. صفا غونډې به نبی اسلام دعوت کوي، ام دا ابو لهب ورغلی دی، ورته وایي تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا، ټول ورځې تعالی هلاکت تا موږ دې پر جمع کړیو. دا معمولي خبرې خلکو لکې دغې په مقابل کې الله تعالی سورة اللهب نازل کړ، تبت ید ابي لهب وتب، هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب او هلاک شو. ما اغنى عنه ماله وما کسب، فایده ونه رسوله د مال او هغه څه چې د کسب کړو. سیصلی نارا، زر دی چې اور ته به داخل شي. د ښځې یادونې ام دې لهب کې شوې ده. امرأته حمالة الحطب، سیرت کې راځي چې درې دا ښځه ډېره کنجوسه وه او د غر نه به یې خسره په ملا باندې راوړل، اوږې به وله کړې وي، مکې ته به یې راوړله. یو ځل همغه خپل پڼ د هغې دپاره بوج شو، کړۍ ته ورته جوړه شوه، زندې غونده شوله، هغې نه مرداره شوله. ابو لهب دا د بدر د غزا نه 7 ورځې بعد مړ شو. دې باندې یو قسم د مرستیا راوختله، عدسه په نوم دانې وجود باندې راوختلې، او دا په عربو کې دا مشهور و چې دا مرستیا بل چاته نقل کېږي. سره د دې چې زموږ شریعت کې قانون دا دی چې لا عدوه ولا طیره، بدفاري نشته او نه چاته مرض نقل کېدلی شي، هېڅ چاته د چا نه مرض نه ځي. دا مشهوره مسله ده، اصول حدیث علماو دا ذکر کړې ده. هر چې دا روایت ته چې فر من الجذام فرارک من الاسد، زمرینه تخته په شان د جذامي، دې ته علما ویل کېږي دا من باب سد ذریعه ده. دا څه نه چې یو څوک چا سره کینی مرض ولا ورسیږي، هغه مرض به تقدیر کې لیکلی چې الله به دې ته رسوي، خو د خلکو به عقیده په دې جوړه شي چې دا مرض ولا ځکه ورسي دا دې سره ناستو. دې وجې نه خلک چې وایي دا مرض د دې نه دې ته نقل شو، نو هغې ته د چا نه نقل شو، هغې ته د ابل نه نقل شو، اخیر به دا مرض یو چا کې ابتداء راغلی که نه، شروع په یو چا کې د مرض د اول ځل دپاره شوي. ابو لهب 7 ورځې بعد دا مړ شو. خپلې کورنۍ په قبر کې دفن نه که عزت او شرافت سره، بلکې څه غلامان یې راغوښتل، ابو لهب ته په دې خپو کې پړي واچول او کشک او کنده کې چاته ګزار کړه، د پاسې پتیږې ور ګزارې کړلې. دنیا کې هم ذلیله، اخرت کې هم د هغې هغسې حال دی. زامن یې دغسې، ښځه یې دغسې او خپله دغسې. خسرت دنیا والآخره، دنیا او آخرت یې تباه برباد کړه. داسې خلک چې د نبي صلی الله علیه وسلم دفاع وکړي، د کور خلک یي، دې ته الله تعالی ډېر مراتب ورکوي. حمزه رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، عباس رضی الله عنه، دارنګه عبدالله بن عباس، د عباس زامن، دا ټول هغه اشخاص دي چې الله تعالی دوی ته دا توفیق ورکړی دی. دوی د نبی علیه السلام ملګري ګرځېدلی دي. نو د نبی علیه السلام مخالفت ډېرو خلکو کړی دی، یو پکې ابو لهب دی. یو ځل د نبی علیه السلام یو زوی وفات شو، قاسم په نوم، دا د نبی علیه السلام په اولاد کې مشر زو. نو ابو لهب به دا خبره کوله، جزا بنیاد یې ختم شو، اساس یې ختم شو، او دا میراث یې خپله ختم دی. نو دې به دا ویل چې محمد صار ابتر، دا ابتر وګرځېده. دا دا دی چې شاته دې څوک نشته دی. د هغې په ځواب کې الله تعالی سورة الکوثر نازل کړ، انا اعطیناک الکوثر، ای پیغمبره موږ تا ته ډېر خیر درکړی دی. فصل لربک وانحر، مونځ کوه خپل رب ته قرباني کوه. ان شانئک هو الابتر، ستا دشمن بې بنیاده دی او ستا دشمن هلاک دی، ته بچي. دا خبرې به دې خلکو کولې او د نبي علیه السلام ته د تکلیف د رسولو ارادې په مختلفو طریقو باندې دا خبرې به دې کولې. سیرت کې راځي یو ځل نبي علیه السلام مسجد حرم کې ناست و، د ابولهب ښځه راغله، په لاس کې ورسره داسې کاڼي غوندې وو. نبي علیه السلام ابوبکر صدیق صحابي دي، نبي صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ دی او د ابولهب ښځه راغله او دې وخت کې الله تعالی ورنه نظر واغسته، په قد ابوبکر صدیق ور ښکاره کېده او نبي علیه السلام الله تعالی ورنه بچ کړ. دواړه یو ځای وو، لیکن یو ور ښکاره کېده بل ورته نه ښکاره کېده. چې کله راغله نو ورته وایي چې این صاحبک انه قد هجانا، ستا ملګری چیرته دی؟ هغه زموږ ډېر سپکاوی کړی، ډېر تکلیف او ډېره بدي د هغه زموږ د الهو، زموږ د دې نیکونو د طریقو دې ته ډېر تکلیف هغه رسوي. هغه ورته وایي چې انه لا ينطق بالشعر ولا يتفوه به، ته ناشنا خبرې کوئ
هغه هیڅ کله شعر نه وای او نه د شعر الفاظ هغه وای. او ورته وایي انک لمصدق، د ابولهب ښځه ابوبکر صدیق صحابي ته وایي تم دغه تصدیق کې وایي او ورته وایي چې زه به دا اولم که زه یې چېرته پیدا کړم. الله تعالی ورنه په صدر کې که او الله تعالی ورنه بچ که. د دې وجه نه د مکې مشرکانو خاص کر د ابولهب فامیل د دې کور د نبي علیه السلام باره کې غلط اشعار د هغې سپکاوی دا ټول ارادې د خلکو کړي کې هغې انسان ته الله داسې عزت ورکړه چې د نړۍ خلک دغه عزت ته متوجه دي. دی به د محمد په ځای مزمم بیا لیکن اوس چې کله څوک حرم ته لاړ شي په داخل د حرم کې ناست دي دویم چت کې او د اذان واوري سړی سوچ وکړي چې دا هغه ساحې وي چې دلته به ابو جهل او د ابو جهل دا ډله به وه، امیه بن خلف به، دلته به ابو لهب، دلته به عقبه بن ابي معيط، دلته به ولید، دلته به عتبه، دا ټول هغه صنادید د مکې د مشرکانو دلته به ولاړو. نبي علیه السلام منځونو ته نه پرېښوده او صحابه کرام به چې کوم فقرا محتاج خلک وو ټول به ځورېدل او ټولو ته به ډېر زیات تکلیفونه دلته ورکول کېدل. د دې وجه نه ابو جهل یو ځل دا خبره کړې وه خلکو ته که نه چې تاسې کله هم دا وړي چې مانځه باندې ولاړ دی ما ته خبر راکوئ چې زه راشم او دا زه ختم کړم. دله یو ځل همداسې کار وشو، نبي علیه مانځه باندې ولاړ، ابو جهل له چا ویل، ابو جهل غاړ تیږه راواغېستله او روان شو. چې نبي علیه السلام ته رانږدې شو یو دم یې چیغه کړله بېرته شاته لاړه. ملګري ورته ویلي ورته وایي داسې یو حیوان نیولي چې خوله یې وازه کړې وه که لږ ورنږدې شوی وی نو کېدای شي غونډې تېر کړې وي. صحابه کرام وروسته نبي علیه السلام پوښتنه کوي چې ستا څنګ ته چې کله ابوجهل درغی ستا د وهلو دپاره ډېر سخت وویرېده. نبي علیه السلام وایي زما څنګ ته ملایکې راغلی وي که چیرې دې ما ته لاس راوړی وی دا ملایکو تښتولی وی هرې ملایکې به یو یو اندام وړی وی، چا به یې لاس وړی وی، چا به یې خپه، چا به یې سر. که دې چیرې دا کار کړی وی نو د نبي علیه السلام ساتنه هم الله کوله. نبي علیه السلام حفاظت چې د الله کو. خو دې مشرکانو نبي علیه السلام ته تکلیفونه چې دي ډېر تکلیفونه به دې مشرکانو ورته رسول. یوې ډلې نه مختلفې ډلو ابو جهل ورته رسول. عقبه بن ابي معيط په نوم چې کوم مشهور کس دی یو ځل نبي علیه السلام په مسجد حرم کې ناست دی مونځ کوي او عقبه بن ابي معيط لاړ او کوم ځای کې چې حیوانات ذبح شي د هغې لرې او د مرداري پرته وي دا ټول یې راواخیستله. نبي علیه السلام په سجده باندې دی او دی د هغې د پاسه واچوله. دومره زیات وزن و چې نبي علیه السلام د هغې نه راپورته کېدی نه شو تر دې چې فاطمه رضی الله عنها د کور نه راوځي او هغه د هغې ناپله کوي. خلاصه دا چې دا ټول تکالیف د مکې د مشرکانو نبي علیه السلام ته د عمدي عقیدې په بنا باندې دا یې ورته رسول. او دغه کس چې دی عقبه بن ابي معيط دا د بدر په جنګ کې به یې ژوندی ونیول شو. نبي علیه السلام د ځان سره روان که په بندیانو کې د مدینې په طرف روان که کله چې لږ مزل پې وکړه نبي علیه السلام علي ته وایي چې دا سر ورنه ووه تور علي رضی الله راویستل او عقبه بن ابي معيط قتل که. نو عقبه د قتل په وخت کې نبي علیه السلام ته وایي چې تاسو چې ما وژنئ زما زامن به څه کوئ؟ مطلب دا چې زما زامن خو به بې پرورسته پاتې شي. نبي علیه السلام له وایي ستا زامن به جهنم ته ځي قتل یې کوه. ځکه دې خلکو نبي علیه السلام له تکلیف نبي علیه السلام ته شخصیت ته وګوره، تاریخي مطالعه که، اخلاقي مطالعه که، ناستې مطالعه که، دا ټول چې ښه صفات انسان را جمع کړي دا ټول ښه خصوصیات که د عفت صفت دی، که د رښتیا صفت دی، که د حیا صفت دی، که د صبر دی، که د تقوا دی، که د زهد دی، دا هر صفت په کامله توګه په نبي علیه السلام کې موجود دی. لکه سیرت کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته ویلي چې د الله رسوله د جنت د داخلېدلو 360 خویونه دي که په دې کې یو خوی چا کې پیدا شي جنت ته ځي. ای د الله رسوله داسې کې به څوک په موږ تاسو کې چې دا صفتونه ټول پکې. نبي علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې قد جمع الله لك جمع دا هر څه الله ته کې جمع کړي دي. خو صفات په هغه انسانانو کې موجود خو به دا هر صفت په ډېره پوره توګه باندې په صحابه کرامو کې موجود. دی د مکې مشرکانو ځان ته د نبي علیه السلام ته په تکلیف ورکول اکتفا نه کوله. عام صحابه کرامو له هم دې خلکو تکلیفونه ورکول. بلال رضی الله عنه د شکل نه تور دی، د پلار رباح نومیده، د مور حمامه نومیدله، اصل د حبشو، دا په مکه کې و. او د امیه بن خلف مشهور یو ملک دی دا د دې غلام و. د مکې مشرکانو ځینې فقرا محتاج خلک دی په زور غلامان کړي.
میلو کې به خرڅېدل، خلکو به تختول، غلا کول به لکه زید بن حارثه رضی الله عنه په دې ترتیب باندې خلکو غلام ګرځولی چې عبدالله ابن ام مکتوب حکیم بن حزام بیا اغستی و چې دا د خدیجه کبرا خورین دی، هغه اغستی و بیا خدیجه کبرا نبی علیه السلام ته زید صحابي ورکړی و. بلال صحابي ته امیه بن خلف تکلیفونه ورکول. څه تکلیفونه؟ مکه مکرمه په جغرافي حساب سره ګرمه ده، ځکه د استوا خط ته نږدې موقعیت لري. دا به یې راویست په دې غرمه کې، تیږې په دې املا وله کېښودلې، په دې شګو به یې واچو او تکلیفونه وهل او ټکول. دا به د امیه بن خلف ورته ورکول. روزانه تکلیف او تکلیف تر دې چې ابوبکر صدیق نه راغی او دې خلکو ته ویل چې د الله نه ویرېږئ دغې مسکین فقیر په اړونه باندې. دا ولې؟ ابوبکر صدیق نه راغی او 100 روپۍ ورته ورکړل او د تکلیف نه بچ کو آزاد کړ. بیا د نبی علیه السلام په څنګ کې شو. خو د بدر غزا چې کله راغله، بلال رضی الله عنه امده کس چې دا چا په ډېر ظلم کو مکه کې امیه بن خلف دی ولید د بدر جنگ کې. امام بخاری رحمه الله غازی کې دا نقل کړي چې بلال صحابي لا نجوت ان نجا امیه، زه بچ نه یم که دا امیه نن مانه بچ شي. دا به چې رأس الکفر امیه بن خلف، د کفر سر چې دی د امیه بن خلف دی. همغه و چې انصار مجاهدین ځان سره کړل. د بدر په دې جنګ کې امیه بن خلف سره خپل یو زوی هم راغلی و. دې زوی او امیه دې دواړو د عبدالرحمن بن عوف صحابي سره څه خبره ګنډه کړله او هغې ته یې ویل چې زمونږ د سورلي او د اس او د خنجر وسایل د جنګ ټول ستا، خو موږ د بلال نه بچ کړ. بلال صحابي ورپسې دی، امیه بن خلف او د هغې زوی عبدالرحمن بن عوف صحابي یو غونډې باندې خیږي او عبدالرحمن بن عوف له پناه ورکوي. همغه و چې بلال صحابي زوی راونیو او څو ګزارې زوی ورته مړ کړ. بیا د هغې پسې منډې کړلې د امیه بن خلف پسې. عبدالرحمن بن عوف صحابي مخکې دی او بلال ورسېده. عبدالرحمن بن عوف صحابي سوچ وکړ چې بلال نه خدا نشم خلاصولی. همدا ترتیب یو چې هغې له ویل ته څمله په ځمکه زه به ساره پاسه څملم، په دې خطر باندې که بلال د وړاندې ځي نه په تا باندې ګزار کړي نو زما لحاظ به وکړي، په تا به ګزار ونه کړي. دا چې کله څملاس هغه د باډۍ نه ډېر غټو د امیه د پاسه به د صحابي څمله په دې خطر باندې چې بلال د ګزار نه بچ کړي. خو صحابي وش کلک هغه د خېټو نه ډېر غټو اپل دې په د وجود وتلی و. بلال صحابي راغی خنجر ورسره او د لاندې دوار طرف ته یې د عبدالرحمن بن عوف د وجود لاندې د هغې د پختې وواللې، د هغې لاندې مردار کړ او د هغې نه وروسته ټول غنیمتونه دې ته ورکول شو. نو بلال رضی الله عنه مؤذن هم دی لیکن ښه مجاهد او ښه مبارز او د هغه شخصیت دی چې نبی علیه السلام وایي چې جنت ته به د زمانه مخکې ځي. بلال صحابي ښیي ځکه دا همیشه دپاره مسجد ته اول راغلی دی. د هغه شخص دی چې همیشه دپاره وایي چې کله ما 2 رکعته کله ما اودس کړی په حالت د پاکۍ کې، نو په دغه وخت کې ما 2 رکعته لمونځ کړی. ځان ته دا نه مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا هم د هغه صحابه کرامو د جملې نه دی چې ده ته هم ډېر تکلیف ورسېده. دا د احد په غزا کې شهید شو. مکه مکرمه کې دا د ډېر یو سرمایدارې زنانه زوی و. په خپله به هم د ډېر ناشنا نشه خوشبیانې استعمالول، عطرونه به دې استعمالول. حتی ځینې تاریخ والا وایي چې د مکې په کوڅو کې به دا ګرځېده مصعب بن عمیر، خلک به په دې پوهېدل چې مصعب روان دی، زنانه به په دې پوهېدلې. مصعب بن عمیر ته الله تعالی هدایت وکړ. د نبي صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره ملګری شو مکه مکرمه کې. مور یې پې خفه شول او مور یې پې ټول د خپل تکلیفونه متوجه کړل ورته. اقتصادي مشکلات یې پې ولګول، هېڅ مصرف په مصعب باندې ونه کړ. او مصعب د هغې نه مخکې داسې ګرځېده چې خلکو به لیده چې مصعب کومسې جامې استعمالوي، کومسې خوشبویي استعمالوي، څومره پاک صفا سوتره ګرځي. هغه د پراخۍ اثار د مصعب په دې وجود باندې ټول ښکاره کېدل. همغه و چې مور باندې ټولې پابندیانې ودرولې. مصعب بن عمیر د اولین سفیر دی په اسلام کې چې دا به د مکې نه راځي. نبي علیه السلام یې لېږي د اسعد ابن زراره په کور کې مدینه کې دوی ناست دي او خلک اسلام ته رابلي. اولین سفیر دی. د احد په غزا کې د مصعب بن عمیر په لاس کې عمومي بیرغ او د خلکو په سر کې روانو. عبدالله بن قمیعه لخوا د شهید شو. یو لاس یې ولګېد، بیا بل لاس کې بیرغ ونیو، بل لاس یې ولګېد، بیا په سینه باندې ګزار خو هغه نه وروسته دا شهید شوی دی. خو ډېرې غریبي ورباندې بیا راغلې د وروسته. حتی ځینې تاریخ علما لیکي چې د مصعب بن عمیر وجود نه به داسې پوستکي روانو لکه د مار نه چې دا پوستکي کله کله د مار اچوي. ول د فقر او غربت چې و دا ډېر زیات و
صحابه کرامو اقتصادي حالات وروسته راغلي شوي دي چې ډېر غنیمتونه په مختلفو غزواتو کې نیول شوي، لکه د عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبید الله، عثمان ابن عفان. دغه صحابه کرام دي چې د هغوی په ښه اقتصاد کې وروسته شهرت دا خلک لري. مصعب بن عمر بیا په احد کې شهید کیږي، په ونه باندې دا لږ لوړ و، وچ کلک غوندې صحابي و او پروت دی په یو میدان کې. د حمزه رضی الله عنه خور راغله و، هغې دپاره یو ټوټه راوړه چې کفن ترې ورته ورکوي. دا دواړه جوړه پراته دي، مصعب او حمزه. نبی علیه السلام وایي کفن یو دی، هغه دواړو ترمنځ تاسې پچه واچوئ، دا کفن د چا رسېږي؟ پچه چې کله واچول هغه کفن د مصعب بن عمر ورسېده. مصعب بن عمر صحابي چون دا په ونه هم لوړ و، ټوټه وړه وه چې کله به یې مخ دغې پټ کړو نو دا خپې ښکاره کېدلې په دې کفن کې. کفن یو د ضرورت کفن، یو مستحب کفن. ضرورت دا معنی که یو ساده نه پیدا شم دې کې سړی راتاو که قبر کې کېده، او یو چې کله مستون کفن هغه دا چې 3 ټوټې، یو کمیس، یو د شلنګ غوندې، یو عمومي ټوټه سړی ورته واچوي، په دې کې سړی مړ راتاو کړي او دفن یې کړي. بیا نبي علیه السلام وایي چې د مصعب بن عمر دا مخ پټ کړئ او په دې خپو باندې ولا ازخر په نوم یو بوټی دی په دې غرونو کې کېږي، دا ولا تاسې په دې خپو باندې واچوئ. په داسې حالت کې مصعب بن عمر د دنیا نه ځي. دا تکلیفونه عثمان بن عفان صحابي ته هم رسېدلي دي. د هغې یو ترو عاص بن وائل د دې ډېر مخالف و د عثمان رضی الله عنه. دا یې په پوزکي کې به یې تاو راتاو کړ او د پوزکي څنګ کې به یې اور بل کړ. د دې پوزکي د لوګی شي دا د انسان د وجود باندې بد تاثیر کوي. دې ته به دا تکلیف رسو روزانه تکالیف ځان ته دا نه و. خباب الارت رضی الله عنه دا د یو زنانه وه، دا د غلام و او دې زنانه به ډېر تکلیفونه رسول او خلکو ته به ویل چې راشئ دا خباب ووایي. د کلیوال به را جمع کړل، ورته به ویل چې دا خباب ووایي دا زما غلام دی، سم وال ولور. کلیوالو به هم به چا به تختان کش کول، چا به زندۍ ورچوله، چا به د سوکان د لغتو ګوزي، چا په تیږو زورونه به کول. دی به خپل هم دا کار کوو دي زنانه چې دی به اوسپنې ګرمولې په کور کې او اوسپنه به بیا د دې خباب بالارض صحابي په دې ملا باندې ښودله. د دې وجه نه د عمر فاروق رضی الله په تاریخ کې راځي چې یو ځل هغې صحابه کرام را جمع کړو او خلکو نه یې پوښتنه کوله چې په تاسې کې ډېر تکلیف چا ته رسېدلی د اسلام په ابتدا کې؟ هر سړي خپلې قیسې کولې، ما دا تکلیف. خباب بالارض صحابي خپل املا ښکاره کړل چې ګورو د ده په دې ملا کې شاته مکمل ولي غوندې وال شوي دي، ځکه ده ته د هغې زنانه لخوا ډېر تکلیفونه ورکول کېده. دا د اسلام ابتدا وه. نور هغه صحابه کرام چې هغوی ته هم په دغې مراحلو کې تکلیفونه رسېدلي، د هغوی د ژوند حالات او مختصر تاریخ به انشاءالله په راتلونکي درس کې یو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. د مختلفو رهبرانو تل وصول الاسا زمون بې ځایه